سلامونه دوستانو. نن په یوبله مهمه او ارزښتمنه مسله چې په افغانستان کې ورسره مخامخ یو یا باید په پام کې وساتو او په پام کې ولرو بحث لرم دوستانو. ګاونډیتوب زموږ د ننني بحث مسله ده او په دې اړوند غواړو خبرې وکړو چې له ګاونډیانو سره اړیکي، له ګاونډیانو سره روابط په څه ډول، په څه شکل ولرو او دغه مسله څومره په افغانستان کې مهمه ده، څومره موږ هغې ته ارزښت ورکوو، څومره مهمه ګڼلې ده، څومره ارزښت هم ورکړی ده، څومره دا مسله مهمه ده او څومره نه ده. اولنی مورد، اولنی مسله چې غواړم یادونه وکړم هغه د افغانانو په ګاونډیتوب ده. زه فکر کوم چې موږ ښه ګاونډیتوب نه کوو په افغانستان کې. زموږ ګاونډیتوب په افغانستان کې سالم نه ده. یعنې ډېر ځله لیدل سوې ده چې موږ ډېرې شخړې، ډېرې ستونزې، ډېرې اندکرنجۍ، ډېر تعارضات، ډېر شکونه، ډېری بدګمانۍ ډېر ځله په ګاونډ کې له ګاونډیانو سره لرو. که څه هم زه په دې باور لرم چې زموږ ډېر هېوادوال شته چې دا اړیکې یې ډېرې ښې دي. زه شخصا له خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې لرم، شخصا له خپلو ګاونډیانو خوشحاله یم. اما په ټوله کې که دا مسله وسنجول سي او یوه سروې او تحقیق وسي، ډېری ګاونډیان په افغانستان کې ښه اړیکې نه لري سره، یا په دې چې دغه اړیکې په څه ډول وي، تر کوم حده یي، په کومه کچه کې، په کومه اندازه کې، په دې ډېر ځله سر نه خلاصوي. یعنې ډېر ځله موږ په دې نه پوهېږو چې زموږ اړیکه باید له ګاونډیانو سره په څه ډول وي، په څه شکل وي. موږ له خپلو ګاونډیانو سره څه ډول او څه شکل ګاونډیتوب وساتو. دا زه فکر کوم چې دا په افغانستان کې یوه ستونزه ده نن. یعنې موږ افغانان ښه ګاونډیتوب نه کوو. دویم مورد د ګاونډي د شتون یا د ګاونډي د وجود مسله ده. ګاونډی یا زموږ په خوا کې د یو چا کور یا زموږ په خوا کې د یو بل انسان ژوند زموږ لپاره او زموږ ژوند، زموږ شتون د هغوی لپاره خورا ډېر مهم ده، خورا ډېر ارزښتمند ده. یعنې موږ دې ته اړتیا لرو چې ښه ګاونډیتوب، ښه ګاونډ او ښه ټولنیز ژوند ولرو. یعنې دا اړیکه یوه تر ټولو مهمه اړیکه ده، یوه تر ټولو جدي اړیکه ده، یوه تر ټولو ارزښتمنده اړیکه ده. یعنې موږ ضرورت لرو دې ته چې په دې اړیکه فکر وکړو، تعامل وکړو. دغه تعامل او دغه فکر زموږ پر ژوند، زموږ په اروایي روغتیا او سلامتیا خورا اغیز او تاثیر لري. که دې اړیکې ته او دې روابطو ته موږ پام وکړو، زموږ په ژوند کې به ډېرې ستونزې حل سي، زموږ په ژوند کې به د ډېرو ستونزو مخنیوی وسي په خپله مخکې له مخکې. دریم د ګاونډیانو یا په ګاونډ کې ژوند او د هغو د اغیزو مسله ده. یعنې که موږ وغواړو که ونه غواړو، زموږ ګاونډ زموږ په ژوند اغیز کوي. یعنې اجازه راکړئ دا ووایم چې زما د ډېریو، زما د ټولو بچانو، زما د ټولو بچو په دریز ژبه زده کولو کې زما د ګاونډ د بچانو نقش و. موږ ټول په کورنۍ کې په دې باور یو چې زموږ د ښي کور، د کور ښي اړخ ته ګاونډ چې 3-4 بچي لري او هغوی زموږ بچانو سره اړیکې او روابط لرل، دوی په لنډه موده کې دري ترې زده کړه. کله چې زموږ بچي ښوونځي ته لاړل، هلته یې دري زده وه. کله چې زموږ بچي نورو خلکو سره په تعامل کې واقع سول، هغوی سره ډېر راحت او ډېرې اسانه، ډېرې ساده په دري ژبه خبرې وکړې. یعنې زما بچي د دري ژبې په برخه کې زما له ګاونډ نه احسانمند دي. زه غواړم ووایم چې زه د خپل یوه ګاونډي د بچیو د دغه کمک او مرستې احسانمند یم. دا د دوی یو احسان و چې زما په بچو وکړه، چې زما بچو ته دویمه ژبه د مور له ژبې سره په خوا کې ورزده کړه او پې پوه کړل او د دوی ستونزې په ټولنه کې او په ښوونځي کې تر ډېره بریده او حده حل کړې. دا د یوه ګاونډي اغیز ده
چې یوازې د ژبې له اړخه یې که وسنجوئ ویې ارزوئ ویې شاربئ تر کومه حده او کوم عمقه ځي همداسې نور موارد نور اخلاقیات نور فرهنګونه نور تعاملونه پر نفس اعتماد زړورتوب تاوتریخوالی سوء استفادې هر څه په ټولنه کې یا په ګاونډ کې تاسو لرئ یا پیدا کوئ دا اغېز لري دا چې ولې دومره مهم ده ګاونډی ولې په دې اړیکه فکر وکړو او څنګه کولی شو دا اړیکه ورغو جوړې کړو سمه کړو سالمه کړو او په ښه لوري ته په اصلاح روانه کړو په دې اړه غواړم ځینې مسایلو ته اشاره وکړم اول مورد چې ډېر مهم ده ډېر ارزښتمند ده او جدي غواړم تاسو ته پیشنهاد کړم هغه د ګاونډي یا د یو ښه په یو ځای کې د یو ښه ګاونډ جوړېدلو انتخاب او ټاکنه ده کوشش وکړئ هڅه وکړئ چې ښه ګاونډی انتخاب کړئ هڅه وکړئ چې ګاونډی مو ښه سالمي ښه شخصي مثبت شخصي اغېزمن شخصي ګټور شخصي یعنی په لومړي سر کې چې پیشنهاد کوم د ګاونډیانو په مورد هغه د انتخاب مورد تاسو تر کومه حده د خپل ګاونډي په انتخاب یا ټاکنه کې نقش یا ونډه لرئ که احیانا دغه ونډه تاسو تر ډیره وه او تر ډیره بریده او تر ډیرې کچې او اندازې تاسو کولی شئ دا نقش یا ونډه ولرئ ضرور کوشش وکړئ چې ښه ګاونډي انتخاب کړئ که احیانا تاسو کور لرئ او غواړئ څوک په کرا کېنوئ په کور کې سالم ګاونډی کېنوئ که احیانا تاسو د دې اختیار لرئ چې د خپل ګاونډي یا څوک هم چې په ګاونډ کې دي ښي لاس ته یا چپ لاس ته شاته یا مخې ته معمولا ښی لاس او چپ لاس ډېر اړخ لري ډېر تاثیر لري کوشش وکړئ چې ښه انتخاب کړئ یا که تاسو چېرته ځئ او غواړئ کور ونیسئ ګرو یې کوئ کرا یې کوئ واخلئ لومړی په ښي او کیم اړخ ګاونډیانو فکر وکړئ په دې ډېر فکر مه کوئ چې هغه کور په څو روپۍ ده ځکه چې ډېر ځله به هغه ګاونډیان تاسو ته دومره ستونزې پیدا کړي چې به په میلیونونو ډالرو هم جبران نه شي دومره ستونزې به درته پیدا کړي چې تاسو به بیا حاضر سئ چې خپل کور سره له ټول ښه توبه ټول ګلالیتوبه خوسې کوئ او له ګاونډي نه په اصطلاح په لاس په سر سئ او وتښتئ او ورک سئ دویم مورد په ګاونډیتوب کې د حریم مسله ده هغه که د واورو د حریم ده او که هغه نور اخلاقي حریمونه دي دا حریمونه باید وساتئ تاسو په ګاونډ کې په ګاونډي د ورسیو ورپرېښودل د ګاونډ په کور کې یا د ګاونډ په دیواله باندې واوره وراچول د ګاونډي کور ته د ګاونډي کوټې ته د ګاونډي تشناب ته د ګاونډي د خوب خونې ته د ګاونډي اویلۍ ته ورکتل د ګاونډي په عامه اصطلاح په افغاني اصطلاح په عنعنوي اصطلاح ناموس ته په بده سترګه کتل د ګاونډیتوب د حریم نقص ده که احیانا مقابل وریم دا حرکت یا دا رفتار کوي او تاسو دا رفتار کوئ دا باید هر څومره زر چې امکان لري دا ستونزه یا دا حرکت حل کوي او له منځه یوسي دا د دې لامل ګرځي چې ستاسو اړیکه او روابط له خپل ګاونډي سره سالمه ښه او روغه سي په دې اړه جدي پام وکړئ او دا مسله ډیره جدي وګڼئ دریم مورد د خوښیو او غمونو مسله ده خدای هم دې ټول له غمونو نه وساتي اما په هر حال خوښي او غم د ژوند یوه برخه ده د ژوند یوه نه بیلودونکی اړخ او برخه ده تاسو نسئ کولی چې غم او ښادي له ژونده نفیه کوئ او له منځه یوسئ که تاسو غواړئ چې سالم ژوند خوږ ژوند او ښه ژوند ولرئ د ګاونډي په خوښیو او په غم کې او په خپلو غمونو او ښادیو کې د ګاونډي د راښکېل کېدو تلاش حتما وکړئ خپل ګاونډي ته ډېر پام وکړئ خپل ګاونډي ډېر پام وساتئ خپل ګاونډی ډېر له نظر لاندې ونیسئ ډېر له نظر لاندې تیر کړئ دا مورد ډېر کومک درسره کولی شي هره خوښي او هر غم چې راته په دې برخه کې پام وکړئ حق ورکړئ کوشش وکړئ تلاش وکړئ څلورم مورد د مداخلې مسله ده له بده مرغه ګڼ ګاونډیان د یو بل په ژوند او زندگی کې او په ډیرو خصوصي شخصي او محرمو مسایلو کې مداخله کوي مثلا
د کوڅې دوکاندار د خپل ګاونډي له لور نه پوښتنه کوي چې تاسو ولې ناوخته راځئ، یا مثلا مداخله کوي په ژوند کې چې تاسو چیرته ځئ، چیرته وظیفه لرئ، ولې یې لرئ، یا مثلا مداخله کوي چې تاسو ولې داسې کالي اغوندئ، یا مثلا ولې داسې حرکت کوئ، یا مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډي میرمنې ته په اصطلاح شک ور پیدا کوي، یا په اصطلاح رازونه یې سره شارب یې شیطنتونه سره کوي. دا مورد د ښه ګاونډیتوب په ښو اړیکو جوړولو کې منفي اغیز او منفي تاثر کوي. په دغه برخه کې باید موږ تلاش وکړو چې دا کارونه وکړو. دا چې ولې دغه موارد مراد کړو، ولې له ګاونډي سره ښه اړیکې او ښه روابط ضرور دي او مهم دي، په دې اړه غواړم څو مواردو ته اشاره وکړم. اول دا چې ګاونډی پر موږ حق لري. دا زموږ د ګاونډي حق ده چې موږ ښه رابطه، سالمه رابطه او خوږه رابطه ورسره ولرو. موږ په خپل ګاونډ کې ژوند کوو او یو ورځ هم نه کوو، یو څو کلونه ډېره موده د یو بل په خوا کې پاتې کیږو. که موږ وکولی سو چې دغه اړیکه یا دغه روابط سالم کو، ښې کو، خواږه کو، دا د دې لامل ګرځي چې زموږ ژوند او زموږ په ژوند کې ډېر مسایل او ډېر موارد حل او فصل سي. بل مورد د مزاحمت مسله ده. یعنی موږ د مزاحمت حق نه لرو. موږ ولې باید مزاحمت وکړو؟ که موږ مزاحمت ونه کړو او خپل ګاونډ ته د ښې رابطې حق ورکړو، دا د دې لامل ګرځي چې زموږ د ګاونډي اړیکه سره سالمه او ښه سي. بله مسله او مورد د قربانۍ او دښمنۍ مسله ده. نه خپل ګاونډي ته قرباني ورکوي او نه هم دښمنۍ کوي. ډېری ګاونډیان چې کله نوی ګاونډی راځي، اول په دې اړه فکر کوي چې څومره قرباني ورکړي، څومره تلاش ورکړي، څومره مرسته ورسره وکړي، څومره مهرباني وکړي، ډوډۍ وړي، دا وکړي، هغه کوي، او حتی خپل کارونه خوسې کوي، خپل ژوند خوسې کوي، د ګاونډ ښو ته په ښو او بدو کې اشتراک کوي یا ګډون کوي، یا ډېر زیات هغه کوي، انوالو کېږي، داخل کېږي. دا مسله هم ښه نه ده. او دا هم ښه نه ده چې له هغه اوله چې ګاونډی راسي او دی په دې اړه فکر کوي چې ښه له اوله یې وډار کړي، له اوله یې تهدید کړي، له اوله یې توهین کړي. موږ چې کله اوس کوم ځای کې زه ژوند کوم، موږ چې کله دلته راغلو او ژوند مو پیل که، نو په لومړي سر کې زموږ یو ګاونډي وویلې چې ډېر ځان ته به هم ډېر پام کوئ، دې خوا ته واوره روانه چوئ، خټې به داسې کوئ، اوبه به داسې کوئ، ناوه به داسې کوئ، زموږ او ستاسو ډېر جنګونه پاتې دي، سبا ته به ژمی راځي، موږ او تاسو به ډېر جنګونه کوو. ما ډېر راته ورته ویل کاکا زه جنګ ته نه یم راغلی، زه نه غواړم جنګ وکړم. که تا کوم تدبیر نیولی یا تلاش دې کړی چې ما سره جنګ وکړې، زه تیار نه یم. سبا ته به واوره هم وسي، باران به هم وسي، زه خپل کوشش کوم چې ستا خوا ته واوره در وانه چوم، تا په عذاب نه کړم، د تا په حق او په حریم تېری ونه کړم. اما ته هم کوشش وکړه چې د جنګ په روحیه باندې مخته لاړ نه سې. اوس زموږ او د هغه ګاونډي ډېر ښه روابط او ښه اړیکې دي، ځکه موږ نه باید دښمني وکړو ګاونډي سره، او نه هم ډېر په اصطلاح دومره خواږه سو چې ذاتي بیخي لکه خویندې ورونه داسې اوسو. وروستی مورد چې د ګاونډي په ژوند او د ګاونډ کې د اړیکو مسله باندې غواړم راټوله کړمه، هغه د ګاونډي د ژبې، د ګاونډي د مذهب، د ګاونډي د نژاد او د ګاونډي د دودونو مسله ده. دې ته باید موږ پوره احترام وکړو. صحیح ده زموږ ګاونډی زموږ په څېر لمونځ نه کوي، زموږ د ژبې په څېر خبرې نه کوي، زموږ په څېر دودونه نه لري، زموږ په څېر رواجونه نه لري. په ډېری مواردو کې کېدای شي موږ متوجه سو چې زموږ دا چټیات شروع کړي د زموږ ګاونډیانو، اما موږ باید احترام ورته وکړو، احترام ورته ولرو، ځکه چې هغه په موږ پورې اړه نه لري. موږ کې هم کېدای شي داسې دودونه او رواجونه وي چې زموږ د ګاونډ ښه رانه سي، اما موږ چون دلته ژوند کوو، همدغه زموږ ګاونډی ده، بنان باید موږ پام ورته وکړو. وروستی پیغام چې غواړم اشاره ورته وکړم، په دري ژبه کې یو متل ده، وایي اسد خویش یک همسایه پیش. مننه.